ژبه د غمه ټپې وایم خلکه ته مه وایي چې زه خوشحاله یم. یو خو دا معلم صاحب ځان یې شرمولی دی بره چت ته ګوري او سندرې راته شروع کړي دي. ظالم مشین سهار دی په دې کې خلک بسم الله الرحمن الرحیم یا کلمه یا ذکر کوي دا راغلی دی لره ته ټپې او سندرې وایي. خدای خو دې درته هدایت وکړي معلم صاحب موږ دې په نالت کړي یو. یا لکه شاده ګله دا څه ځان سره بنګېږي؟ نه معلم صاحب بنګېږم خو نه خو ما ویلې دا زموږ معلم صاحب څومره ښایسته اواز لري دومره ښایسته ټپې وایي که نه ستا صفت مې ځان سره په زړه کې کوو. ښه ته رښتیا وایې ساده ګله یاره مننه ما ته مې ښه ځم وایي زما اواز ډېر ښایسته دی نو په دې خاطر مکتب ته راځم او دلته ټپې یادوم خو دا راته ووایه چې مټورې نه ښکاري مټورې انډیوال دې چېرته دی؟ معلم صاحب مټورې په لاره دی ماته زنګ والی وایي درځم یو 10 منټو کې نه 15 منټو کې به اوس راشي او د هغې چې د بېګیانیا مریض او هسپتال ته وړی نو مټورې ټوله شپه شوګیر کړی نو په دې خاطر ناوخته شو پې خو را روان دی قدم راواخله. سلام علیکم معلم صاحب. وعلیکم السلام مټوريه په خیر هغې په خیر راده کښېنه ظالمه نیا دې وي مریضه وله څنګه ووش؟ الحمدلله معلم صاحب نیا مې ښه وله به سلامونه یې در باندې کول اوس ماشاءالله روغه جوړه وه. څنګه چل دی مټوریا ځان سره د مالګې غمشوره راوړې ده او که نه د دغه دپاره تفریح دپاره چې تفریح کې وسټو د خیره سره. او ساده ګله ته بېغمه شه ښه ډېر مې راوړې ده دواړه جیبونه مې ترې راډه کړي د خیره سره. ښه زما ګرانو شاګردانو زه به نن تاسو ته د سبزۍ په باره کې معلومات در کومه چې کومه سبزي په کوم وخت کې وخوړل شي او کومه سبزي په کوم وخت کې ونه خوړل شي. نو دې خبره لپاره ډېر خیال به ساتئ چې دا سبزي چې ده که نه په ټیم باندې خورئ او په ټیم باندې نه رښتیا په ټیم سره یې خورئ به پر دې هر وخت کې پرېښودی شئ. ښه معلم صاحب دا خو راته ډېر ښه کار ښکاري او که نه چې ته موږ ته د خیره سره سبزۍ په باره کې معلومات راکړې او که نه زموږ په کلي کې کور دی نو موږ ټوله شپه ورځ چې دی که نه سبزي خورو او بس بل شی موږ کره نه وي بس ایله ټیپر الوګان ټماټر بینډۍ بانجان مولی سره ګازره سپینه ګازره ټول یې خورو. او بالکل ساده ګوله سبزي خو په کلي کې ډېر زیات خوړل کېږي نو په همدې په باره کې تاسو زه معلومات هم در کوم. نو خبره ده چې ده که نه دا پیاز نه دی دا به د شپې د طرفه بیخي نه خورئ. دا چې د شپې د طرفه خورئ که نه دا ډېر نقصاني دی او که نه بدن دپاره ډېر زیات نقص رسوي نو پیاز به هېڅکله هم د شپې د خوا نه خورئ. مړه معلم صاحب پرېږدی پاتې سوله نو پیاز ته څه معلومات دی چې شپه ده که ورځ خو صرف یې ورغورځوه دي کوهي ته. ای خدای دې ښه که شاده ګوله په یو ځای کې هم درنه خلاص نه شو بس په هر کار کې به راټوپ کېدارې خبرې جواب ته سرئ ظالمه سړی ښه کار ته هم نه دي چې پرېږدي چې ښه کار سړی وکړي خو زه خیر دی خبره داسې ده که نه د دې خبرې نه به تېر شو دا سبزي کار وخت خوري که نه خوري چې صرف هم صحت برابر وي نو ورغورځوئ د ساده ګل خبره. او که نه معلم صاحب دا وګوره اخر هم زما خبرې ته راغلې که څنګه مټوريه. بالکل ساده ګله ته خو هر وخت صحیح خبره کوې ته هېڅکله هم غلطه خبر نه ده کړې. ښه دې خبرې نه به تېر شو مټوريه دا راته ووایه چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ معلم صاحب زما په زړه خو دا ارمان دی چې ښه ډېرې پیسې وګټم او ښه غټ بزنسمین رانه جوړ شي چې د خپل وطن خدمت وکړم او غریبانانو سره مرسته وکړم نو دا مې په زړه باندې ډېر غټ ارمان دی لکه د مار. ښه مټوريه ماشاءالله ډېر ښه ارمان دی او الله پاک دې پکې کامیاب کړه الله پاک دې ستا د ارمان پوره کړي چې غریبانانو سره مرسته وکړي او د خپل وطن خدمت وکړي. خو شاده ګوله دا راته ووایه چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ معلم صاحب زما په زړه باندې خو ډېر غټ ارمانونه دي خو یو هم نه پوره کېږي څه وکړم یاره. خو به زه چلو که ساده ګوله ته موږ ته د خپل ارمان ووایه نور پوره کول والا الله پاک دی چې کله پوره کېږي او کله به نه پوره کېږي خو ده راته ووایه چې په زړه دې څه ارمان دی بس صرف یو ارمان راته ووایه پړپړې مه ډکوه صحیح ده. معلم صاحب زما په زړه خو دا ارمان دی چې ښه ډېر شان کباب وي په لاس کې مې رباب وي ښایسته شانتې سلات وي مټورې هم را سره ناست وي او ته راته سپېره راګورې سخت چک به لګئ. ولې دا موږ څه ګناه کړې ده ساده ګوله چې موږ به درته سپېره در ګورو خدای پاک خو دې ستا د ارمان هېڅکله پوره نه کړي چې په هغه کبابو کې زه شریک نه یم او تاسو یې ځان ته خورئ خدای خو دې دا ارمان پوره مه کړه مټوريه ستا دې پوره شي خو د نه لکه د مار او که نه